د هلمند ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مرکز لښکرګاه ښار په بیټون سیمه کې د 200,000 ډالرو په لګښت د چرګانو د دانې د تولید یوې کارخونې په فعالیت پیل کړی دی. د دغې کارخونې مسؤل عبدالهادي رسنۍ ته ویلي دي چې یاده کارخونه یې د 200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د یو کال په موده کې جوړه کړې او 1500 تنو ته په مستقیم او نږدې 300 تنو ته په غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابر شوې ده. نوموړی وایي چې د یادې کارخونې ماشینري له ایران هیواد څخه اخیستې ده او په یو ساعت کې 3 ټنه خام مواد پروسس کوي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال په خپل ایکسپاند لیکلي دي چې د دې وزارت د پرلپسې هڅو په پایله کې 240 افغانان چې د متحده عربي اماراتو په بیلابیلو زندانونو کې بندیان وو د یاد هیواد د مشرتابه د بښنې له فرمان څخه برخمن شوي دي چې له ډلې یو شمېر آزاد شوي او پاتې نور به هم ډیر ژر آزاد شي. د افغانستان په سویل لویدیځ کې د سرې میاشتې مسؤلینو خبر ورکړی دی چې تیر کال یې پر سوري زړه اخته د 200 ماشومانو درملنه کړې او دغه راز سږ کال په پام کې ده چې د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه د 15,000 په سوري زړه د اخته ماشومانو درملنه وکړي. د هوا پیژندنې ادارې جمعه او شنبه د هیواد په 22 ولایتونو کې د تالندې ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د یادې ادارې د خبر پاڼې لمخې سبا او بل سبا د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب، سمنګان، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پروان، کاپیسا، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست او بامیان ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د یادو ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې به د ورښت کچه له 15 تر 45 ملي متره پورې وي. د ادارې همداراز په شمال لویدیځ، مرکز او جنوب لویدیځ ولایتونو کې د نسبت چټکو بادونو اټکل کړی دی چې په بیلابیلو سیمو کې به د سرعت کچه په یو ساعت کې له 10 تر 80 کیلومتره پورې وي. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا خبرداري ورکړې دي چې که د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون اوکراین ته ځواکونه واستوي نو د پوز لخوا به مشروع هدفونه وګڼل شي. نوموړي دغه راز ویلي دي چې اوس مهال په اوکرایني مړو کې ډیر شمیر فرانسوي وګړي لیدل شوي دي.